ما سره به مینه کړې تل به کیسه سپینه کړې تل به کیسه سپینه کړې زه پر تا مین یمه ناز به نازنینه کړې ناز به نازنینه کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه سلمان خان او دا وګورئ د سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې لیریکس ویډیو کتا که تاسو مو غواړئ چې په انشارټ اپلیکیشن کې داسې لیریکس ویډیو جوړ کړو نو ملګرو په دې ویډیو کې د مکمل طریقه ښیم چې داسې لیریکس ویډیو په تاسو څنګه جوړوئ. ښه ملګرو تاسو به کار کوئ په خپل موبایل کې انشارټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک پرې والئ. دلته بیا د ویډیو اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته په دې نیو باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړو دې ځګې تاسو هغه پیک راوالئ په کم پیک باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ. دلته سره دا یو پیک دی موږ رالو په دې باندې کلیک واغسو. ټیک شو. بیا لاندې کې ټیک نشان دی په دې باندې کلیک والئ. دا وګورئ ملګرو زموږ دا پیک چې کوم دی موږ سره سکرین ته رالو. هر هغې نه پسې بیسیک کار وکړئ. دلته کې ټول د اولنی اپشن تاسو ته ښکاري کانویس په دې باندې کلیک والئ او دا پټه چې کوم دی تاسو راولئ -2 ته. -2 ته چې راویست تاسو په دې پیک کې به تاسو سره سیډون د چې کوم دی بارډر راشي دا رنګ بلیک بارډر وکړي راشي. بیا که تاسو غواړئ چې خپل بارډر دا کلر چینج کړئ دلته ټیک نشان به کلیک کړئ او دې خو به راشي لکه د اپشن دی بیک ګراوند په دې به کلیک والئ. د دې څخه چې تاسو خپل بارډر ته کم کلر ورکوئ هغه تاسو دې څخه نه ورکولی شئ. ټیک شو. موږ ورته فرض کوو وایټ ورکوو. دا وګورئ زموږ د دې پیک کې چې کوم دی سیټ ته وایټ بارډر رالو. بیا به دلته ټیک نشان کلیک کړئ. ښه دونه کار څنګه وشو تاسو وګورئ ملګرو زموږ د پیک چې کوم دی دا رنګې رالو بارډر پکې تیار شو. ټیک شو. هغې نه بس دلته د اپشن دی پیپ اپشن تاسو ته ښکاري دې به کلیک والئ او دلته کې موږ سره یو پی ان جي دا هغه موږ رالو دې لینک به تاسو ډسکرپشن کې ورکم دا تاسو ځان سره هغه ځګینه را ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. ملګرو په دې ویډیو کې چې څونه مټیریل یوز کیږي د ټول لینک تاسو ډسکرپشن کې ورکوم دا تاسو هغه ځګینه را ډاونلوډ کړئ ځان سره. ښه دا پی ان جي چې کوم دی موږ راواغسته دې ځګین تاسو به ډېر سایز غټولی کچولی شئ که تاسو داسې تاوی راتاوی هم تاویږي. ټیک شو. سایز یې فرض کوم سره دونه ټیک دی. بیا چې په کوم ځای کې تاسو فټ کول غواړئ تاسو په هر ځای کې فټ کولی شئ خو موږ چې کوم دی په دې ځای کې فټ کوو. ټیک شو. دا رنګې صحیح شو. ښه هغې نه بس به کار وکړئ پرې بیک راشئ دلته به ټیک نشان کلیک کړئ. ښه اوس په دلته کې موږ هغه میوزیک رالو په کم میوزیک باندې په کوم دی موږ لیریکس لیکو. هغه شاعري وي پویټري هر څه چې وي که تاسو چې په کوم باندې لیریکس لیکل غواړئ د هغې لپاره تاسو کار وکړئ د میوزیک اپشن دی دې نه به کلیک والئ. دلته بیا په دې میوزیک باندې کلیک والئ. ښه بیا که ستاسو میوزیک تاسو سره په ویډیو کې وي تاسو په دې اپشن باندې کلیک والئ او که په آډیو کې تاسو مای میوزیک باندې کلیک والئ. موږ سره چې کوم دی په ویډیو کې دی موږ په دې اپشن باندې کلیک کوو. ټیک شو. زموږ سره چې څونه ویډیو سونګ دی هغه سره راواوړئ دا. ښه موږ چې کم میوزیک رالو هغه سره دا میوزیک ته دې موږ کلیک واغستو. دلته کې ټیک نشان هم کلیک کوو دا چې کوم دی موږ سره په آډیو کې رالو. ټیک شو. او ویډیو چې کوم دی ختمه شوه اټومیټیکلي آډیو کې ایکسټریکټ شو. ټیک شو. ښه هغې نه پسې به کار وکړئ ټیک نشان به کلیک کړئ او بیا د خپل پیک باندې دلته کې کلیک والئ او د ډیوریشن بالکل تاسو د خپل میوزیک سره دا رنګې برابر کړئ. څومره چې تاسو ته میوزیک وي خپل تاسو دا رنګې برابر کړئ. ټیک شو. ښه برابر هم کوو. هغې نه پسې پیج کې دا اپشن کلیک کړئ پیپ په دې به کلیک والئ او د پی ان جي د ډیوریشن چې کوم دی تاسو بالکل د خپل آډیو سره دا رنګې برابر کړئ. ټیک شو. برابر هم کوو سره هغې نه پسې په دې ویډیو د اول سر ته راشئ دلته کې ټیک نشان به کلیک کړئ. بیا تاسو د خپل میوزیک پلی کوئ. ستاسو په دې میوزیک کې چې اولنی کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ. موږ د خپل لیریکس لیکو تاسو خپل لیریکس ولیکئ د هغې پسې به تاسو نوره طریقه ښیم. ښه ملګرو موږ چې کوم دی د خپل لیریکس موږ ولیکو د هغې نه پسې به کار وکړئ. د اپشن تاسو ته ښکاري ډبل ایچ لیکلی دې به کلیک والئ. په دې کې چې کوم دی دا پونټس پراته تاسو د خپل ټیکسټ ته کوم پونټس ورکوئ هغه تاسو دې ځګې نه ورکولی شئ. موږ ته فرض کړه پونټس ورکوو دا یو پونټس په دمګه ورکوو. ټیک شو. ښه هغې نه پس بیا دا کلر اپشن دی کلر باندې کلیک والئ. تاسو که خپل پونټس ته کلر چینج کول غواړئ هغه دې ځګې دا کلر هم چینج کېږي. ټیک شو. دا رنګ تاسو کوم کلر ورکوئ هغه تاسو دې ځګې نه ورکولی شئ. کلر به ته موږ وایټ ورکوو. ټیک شو. وایټ هم سره صحیح دی. هغې نه پس بیا دلته کې دا ورپسې دا بل اپشن دی دې کې چې کوم دی انیمیشن پراته ښه دې کار بیا موږ وروسته کوو. ټیک شو. ښه دونه کار چې تاسو کله وشو ټیک نشان بیا کلیک کړئ. ټیک نشان هم کلیک کوو بیا دا ټیکسټ په تاسو داسې راوړئ داسې د پی ان جي د پاسه دا رنګې پټ کړئ. څونه غټوئ څونه کچوئ خپل حساب سره تاسو برابر کړئ. هم سره دونه ټیک دی. ټیک شو. دې ځای کې دا رنګې پټ کړئ تاسو دې پاسه پټ هم کو بیا به دې لیریکس ته ډیوریشن چې کوم دی تاسو بالکل د خپل ویډیو سره دا رنګې برابر کړئ. ټیک شو. میوزیک سره بالکل برابر کړئ. برابر هم بیا د ویډیو د اول سر ته راشئ. ښه بیا تاسو د خپل میوزیک پلی کوئ او ستاسو په دې میوزیک کې چې د اولنۍ کړۍ په کوم ځای باندې ختمیږي په کوم ځای کې تاسو ته کړۍ ختمیږي هلته به تاسو خپل ویډیو سټاپ کوئ او هلته به خپل لیریکس کټ کوئ. زه په ځای به دا زه چې څنګه کټ کوم هغسې به تاسو هم کټ کوئ. زه په ځای به پکې کټینګ تاسو کوئ. ګور دا رنګ زه خپل ویډیو پلی کوم ګورئ ورته. ښه دې ځای پورې چې کوم دی زموږ د اولنۍ کړۍ ګوره برابر شي. دلته به لیریکس باندې به کلیک والئ. دا سپلیټ اپشن به کلیک کړئ. دا تاسو سره دلته کې کټ شي تاسو دلته کې سره کټ شو دا صحیح شو. بیا به پلی کوئ. دې ځای پورې چې کوم دی زموږ دویم لیریکس برابر شو دلته کلیک پرې والئ او د سپلیټ کوئ هم تاسو سره کټ شي. دوی سیم سره کټ شو. ټیک شو. بیا به پلی کوئ. دې ځای پورې زموږ دریم برابر شو سپلیټ په ووایئ
دا رنګ چې کوم تاسو خپل ټوټل میوزیک سره چې کوم لیریکس په ځای په ځای باندې کټ کړئ زه پټ کټ کوم دا غنه په ځای تاسو نو طریقه ښیم خپل ګور دا وګورئ موږ چې کوم د خپل میوزیک سره ځای په ځای کې چې کوم د لیریکس موږ کټ کو بیا به سیګار کوي د ویډیو دی اول سر ته راشي دا ولنې کړي خو چې کوم د زموږ الریډي لیکل شوی دی ټیک شو د دویمې کړي ته بیا تاسو راشي او تاسو خپل کړي واورئ چې کوم کړي وي به تاسو کې ایډیټ کوئ ګوره دا رنګ ګوره خزم چې کوم دویمې کړي دا ایتم غوړل کلیک وټواله د ایډیټ په کلیک کړئ او دا کم لیریکس تاسو لیکل تاسو مکمل ریموو کړئ دا رنګ پیج تاسو کوم دویم لیریکس یو غو تاسو ولیکئ کیبورډ ورته تا واړوئ خمون چې کوم د خپل دویم لیریکس موږ ولیکل د ټیک نشانه بیا کلیک کړئ د دویم شو زموږ دا رنګ تاسو چې کوم د یو لیریکس لپاره راځي بیا دا رنګ کم کټینګ چیم بګی کړای دی او خپل لیریکس به تاسو ځای په ځای باندې رنګ چې کوم د چینج کړئ ایډیټ کوی او چینج کوی وکړئ پټاپټ چینج کوم دا غنه په تاسو نو طریقه ښیم خپل ګره تاسو ګورئ موږ چې کوم د خپل لیریکس موږ ځای په ځای باندې چینج کو د خپل میوزیک سره برابر کو زه تاسو ته ویډیو پلی کوم د ویډیو چې کوم د فلحال دا رنګ را لګورئ وته ها زه تاسو وګورئ کنه ملګرو موږ چې کوم د خپل میوزیک سره ټوټل لیریکس ولیکو دا غنه بیا تاسو یې کار وکړئ دلته کې ټیک نشان به کلیک کړئ دلته بیا پر ټیکس باندې کلیک والئ دلته بیا بل ټیکس باندې کلیک والئ دلته تاسو چې کوم تاسو چینل کوم نیم چې هغه به تاسو لیکئ پر اساس ځکه زموږ چینل نیم چې دی سلمان کریټر ټیک شو موږ چې کوم سلمان کریټر ولیکو د پونټس کور کوي پونټس ډبل به کلیک کړئ د زګینه په پونټس ورکړئ پونټس ته پر اساس کومګه دا ورکو ټیک شو دلته به کلر وته کلر بوتم ورکړئ دا رنګ ټیک شو کلر ته به زیړ ورکو د ټیک نشان به کلیک کړئ حدیره سایز به داسې وړو کېږي مکمل دا رنګې کچ پې کوي دې ځای کې تاسو بیا چې کوم دی د خپل دغه ولیکئ چینل دا نیم چې دې ځای کې دا رنګې پیټ کړئ ټیک شو پیټ هم کوو بس چې کوم دی د ډیوریشن بالکل خپل ویډیو سره برابر کړئ دا رنګې داسې ول ډیوریشن برابر کړئ خو بیا به کار وکړئ د کم لیریکس چې موږ لیکل دي ته چې کوم دی څنګه انیمیشن ورکوو تاسو د اولنۍ حصې ته بیا راشئ ټول اولنۍ حصې چې کومه تاسو لیریکس دی ته به راشئ کلیک پکې والئ دلته به د ایډیټ ټیکس کلیک کړئ دلته به چې کوم دا اپشن تاسو د انیمیشن پر دا اپشن به کلیک کړئ د انیمیشن پر راځي ټیک شو خو بیا داسې رائټ سایډ ته به دا رنګ راشئ داسې رائټ سایډ ته دلته کې دا اپشن تاسو ته ښکاري دی به کلیک والئ تاسو د ټیکس ته چې کوم دا انیمیشن چې کوم دی اپلای شي تاسو د پټه مکمل تاسو داسې مکمل پول به کوي دا رنګ چې انیمیشن د سپیډ لکه سلو شي دا رنګ ټیک شو دا رنګ به تاسو کوي هغه نه څه به کار وکړي دلته کې دا اوټ انیمیشن به کلیک کړئ چې اوټ انیمیشن هم کلیک کو پر اوټ کې به تاسو دا یو ورکړئ دا انیمیشن به اپلای کړئ دا رنګ ټیک شو دا رنګ دونه وشو ټیک نشان به کلیک کړئ یو دا کار چې کوم د سر ختم شوی دویم ته به راشئ ایډیټ ټیکس په کلیک کړئ دا انیمیشن د اپشن به وایي دغه ته چې کوم د انیمیشن تاسو ورکړئ دا پټه مکمل داسې سلو کړئ بیا پر اوټ باندې کلیک والئ دلته دا انیمیشن به ته ورکړئ تاسو خپل تاسو څونه لیریکس ته څونه لیکل دي ټول ته چې کوم تاسو د انیمیشن به تاسو اپلای کړئ ټیک نشان به کلیک کړئ ویډیو ډېر زیاته وګړي ملګرو زه پټه ته اپلای کوم تاسو ته په دغه طریقه باندې اپلای کړئ د غیر په ځای تاسو نور طریقه ښیم ښه ملګرو موږ چې کوم د خپل ټوټل لیریکس چې کوم موږ دغه انیمیشن ورکو صحیح ده زه تاسو ته ویډیو پلی کوم ګورئ زموږ د ویډیو چې کوم په حال دا رنګ را لګورئ وته ها تاسو ګورئ کنه ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دا رنګ را ده تاسو ګورئ کنه ملګرو هغه بس به کار وکړئ دلته چې کوم بیا د ټیکس باندې کلیک والئ او دلته تاسو چینل کوم اولنې نوم چې هغه به تاسو لیکئ پر اساس لیکم سلمان ابدا اردو کې دی لیکئ ټیک شو سلمان کریټر چې کوم په انګلیش کې لیکلو دې ته چې کوم تاسو پونټس کوته ورکئ ټیک شو کوم پونټس تاسو ورکول غواړئ به تاسو ورکئ دې ځګینه پونټس ته موږ دا ورکو ټیک شو سایز به د کچ کې د تاسو دا رنګ بره پیټ کړئ بره پیټ کو غن پس کلر ورته ورکوي کلر ورته تاسو ورکول شي کلر ول اپشن کلیک کوئ د کلر هم ورکئ ټیک شو کلر ورته سور ورکو انیمیشن به کلیک کړئ دې ته چې کوم تاسو بیا د لوپ انیمیشن چې کوم دی به کلیک والئ او دې ته تاسو چې کوم دی نو دا انیمیشن به تاسو اپلای کړئ د سپیډ به دې څنګه تاسو کم کړئ دا رنګ ټیک شو ټیک نشان به کلیک کړئ د ډیوریشن بالکل تاسو خپل ویډیو سره دا رنګ برابر کړئ ټیک شو دا رنګي نو بس ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم تقریبا تیار شو تاسو اوس پلی کوم ګورئ وته ها
خو بیا یو دغه اپشن کې پاتې شو ملګرو دغه ټیک نشان به کلیک کړئ دلته چې کوم د فلټر به کلیک کړئ او دې ځای چې کوم تاسو افیکټ کلیک کړئ افیکټ هم کلیک کو دلته به تاسو د خو راشي دلته د اپشن دی سلیبریټ باندې به کلیک والي او دې ته چې کوم دین تاسو دې ځای دغه ورکړئ افیکټ کوته ورکړئ ګورئ ورته زه افیکټ خمه به تاسو ورکړئ دې ته چې کوم دین تاسو چې هر یو افیکټ خو موږ د سنو والا افیکټ ته ورکو دغه د ځین د معمولی شان کې کم کړئ ټیک نشان به کلیک کړئ د ډیوریشن بالکل د خپل ویډیو سره رنګ برابر کړئ ګورئ د خپل ګورځم د ویډیو چې کوم تیار شوی اوس تاسو پلی کوم د ویډیو ګور دا رنګ رااله تاسو سره کوم ملګری د ویډیو چې کوم دا رنګ رااله په دې طریقه چې تاسو ویډیو جوړول شي ملګرو کو ویډیو خو شي ویډیو سره لایک کړئ چې سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو تاسو ته درورسي